wants to keep it tight and build pressure. تاسو د کرکټ ویډیو تاسو څنګه په لایف او ښایسته ډول سره وګورئ نو تاسو ته ملګرو اپلیکیشن معرفي کوم راځئ چې اول لاړ شو پلی سټور ته او دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو د اپلیکیشن هم تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ پلی سټور سرچ ته به راشئ او دې سرچ کې به تاسو کریک پرو په نامه نوم به تاسو څه وکړئ په سرچ کې ورکړئ او سرچ به یې کړئ نو داسې به ښکته راشئ د اپلیکیشن سر ته نه راځي تاسو بس ښکته پکې راشئ او زه به تاسو ته اپلیکیشن وښیم دا به تاسو څه کړئ را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن به تاسو څه کړئ را ډاونلوډ کړئ تاسو ته په ایچ ډي ډول باندې کرکټ هره لوبه وښایي دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو به ایزي توګه باندې ورته داخل شئ کله چې راغلی لومړی تاسو ته دغسې صفحه راښکاره کېږي تاسو په دغې لومړی صفحه کې دی کې تاسو همداسې سکور کارډ کتلی شئ نوي تازه اپډیټ معلومات چې تاسو ته راځي همداسې تاسو لیدلی شئ په دې برخه کې ملګرو تاسو ته راتلونکي لوبې وښایي چې چا سره لوبې دي راتلونکي لوبې تاسو ته په دې برخه کې وښایي لوبې چېرته څومره لوبې دي تاسو ته وښایي چې چا به سره لوبې په دې بله برخه کې تاسو ته ملګرو نیوز د کرکټ په اړه خبرونه وښایي او په دې مور برخې له به راشئ ملګرو تاسو په دغلته تاسو دلته د ای سی سی مین رینکینګ وښایي چې څوک منډو کې مخکې دي همداسې ملګرو تاسو ټیسټ کې هم معلومولی شئ په ون ډے کې په ټي 20 کې ټول تاسو څه کولی شئ معلومولی شئ ملګرو ګورئ ټیسټ کې داسې چارې انتخابوئ ون ډے کې او په ټي 20 کې څوک مخکې دې کې تاسو کولی شئ چې دغه معلوم کړئ بیټسمین پکې معلومېږي بالر او الراونډر په دې برخه کې تاسو الراونډر بیټسمین او بالر معلومولی شئ ښکته پکې راتلی شئ اول دویم دریم ټول درته وښایي او ملګرو تاسو ته په دې بله برخه کې د ښځینه کرکټ لوبغاړو رینکینګ وښایي چې هغه ښځینه کرکټ لوبغاړي څوک مخکې دي په ټیسټ کې په ون ډے او ټي 20 کې همدې ځای کې تاسو ته الراونډر بالر او دغه دې برخه کې تاسو دا معلومولی شئ ملګرو او تاسو څنګه کولی شئ چې لایف لوبه وګورئ په ایچ ډي توګه باندې تاسو په لومړۍ دغې صفحې ته راغلی په دغې واچ باندې به کلیک واخلئ چې په واچ کلیک واخلئ دلته تاسو ته دغسې یو صفحه راوړي خوندور لوبې وګورئ په دې اپلیکیشن کې نو ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوي صحتمند زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان